سیګار وايي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو پر معاشاتو 232 میلیونه ډالر بې له محاسبې لګولي. سیګار وايي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 232 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنه شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې. اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. داسې مهال چې سیګار له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو او پولیسو په اړه لیکلي وو، خو دا اداره خپل یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو د ځواکونو ته د معاشاتو په ورکړه کې د فساد خبره کوي. سیګار وايي د امریکا دفاع وزارت په دوامداره ډول د افغان کارکونکو معاشات په سیستم کې له محاسبې پرته ورکړي او د پیسې غیر مسؤل کسانو ترلاسه کړي دي. د سیګار په راپور کې راغلي سره له دې چې د امریکا دفاع وزارت هڅه کوله ډاډ ترلاسه کړي چې آیا دا معاشونه په سم ډول ورکول کیږي که نه، خو د دفاع وزارت د کارکونکو حق نه دی ورکړل شوی. سیګار وايي له دې دا پایله ترلاسه کېدای شي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پرسونل په اړه قرار کم نه درلودل. داسې مهال چې له وړاندې شمېرې وې چې ښودله یې په دې وزارت کې ټول څومره پرسونل شته. د سیګار له قوله داسې شواهد شته چې ښایي د افغانستان د ملي دفاع وزارت کارکونکو ته په دقیق ډول معاش نه دی ورکړل شوی، خو د 2020 کال تر اګسته چې جمهوري نظام سقوط شو په دوامداره ډول د امریکا ملي دفاع وزارت میلیارډونه ډالر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره غوښتي دي. سیګار په خپل راپور کې لیکي د امریکا دفاع وزارت پر دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان د وخت مالیې وزارت بودیجه بې له دې چې په ارقامو کې بدلون راولي او د دوی له اجازې او یا هم حضور پرته په داسې ډول چې د منلو نه وه نهایي کړې ده. د سیګار په خبره د امریکا کنګرس په 2018 او 2020 کلونو کې امر وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته باید معاشات د یوه سیستم له لارې ورکړل شي، خو داسې مهال چې د دې سیستم په جوړېدو 40 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغه ډول چې اړینه وه ترې ګټه نه ده اخیستل شوې. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.